جی قدرمنو کتونکو یو ځل بیا پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب سره موجود یم. ډاکټر صاحب موږ څه بحث په تېره مرکه کې وکړو د نوآبادیاتو په اړه باندې، نو هغې کې څه موضوعات پاتې وو، نو د هغې نه پس چې بیا راغلو پروګرام نه، نو بیا یې ته ستړي مه شي، په خیر علي یو ځل بیا. ډېره مننه سمرجانه، تاسو او انګازې ټي وي د آباد وي. ډېره مننه. ډاکټر صاحب طبیعت او ما بعد طبیعت په دې را سره خپل نظر شریک. د سمرجانه د دوه اصطلاحات چې دي که نه، طبیعت ما بعد طبیعت، جی جی دا هسې په خپل ذات کې د فزیکس جی جی د مضمون اصطلاحات دي. جی جی خو ظاهره ده چې د فزیکس یا د ساینس ځینې موضوعات سوشل ساینسز ته هم راځي، سیاست ته هم راځي، ادب ته هم راځي، فلسفې ته هم راځي. جی هسې د طبیعت او ما بعد طبیعت مطلب دی، طبیعت مطلب فزیکل ایگزیسټنس، یعنی په طبیعي طور باندې یو څیز موجودګي. نو په کومو مباحثو کې، تبصرو کې، خبرو کې چې په موجوده صورتحال او په موجوده مادي پس منظر خبره کیږي، نو هغې ته وایي طبیعت. طبیعت مطلب دا دی چې مادي څېړنې، د مادې په هکله خبرې کول، هغه که د ساینس په حواله وي او که هغه د آرټس په حواله وي، دا طبیعت دي. او ما بعد طبیعت اصل کې خود د ما بعد طبیعت مطلب دا دی چې د طبیعتو نه پس. جی جی خو دلته به د نظر کې دا ساتل غواړي چې دلته د دور تعین نه دی چې لکه د طبیعتو دور تیر شو نو د ما بعد طبیعت دور به وروستو راځي. ما بعد طبیعت تصورات د طبیعت نه مخکې هم کیدی شي، او هغه داسې چې په د فزیکس کې چې کله په مادي څېړنه باندې خبره کیږي، نو خو طبیعتي څېړنه ده. خو کله ځینې نظریات وړاندې کیږي چې د هغه نظریاتو مادي وجود نه وي، هغه یو نظریه وي، یو تصور وي. نو هغه تصورات، هغه نظریې چې هغه غیر مادي وي، نو هغه ما بعد طبیعت دي. اوس چې کله د طبیعت ما بعد طبیعت ادب ته راشي، نو په دې ادب کې لکه چې په تېره مرکه کې موږ بحث کړی په سورریالیزم باندې، چې یوه حقیقي دنیا ده چې هغه مادي دنیا ده، یوه غیر حقیقي دنیا ده چې هغه غیر مادي دنیا ده. او سورریالیزم دا کار کوي چې د مادي او غیر مادي دنیا امتزاج کوي. او سورریالیزم دا ویل غواړي چې په غیر مادي دنیا کې یا په غیر حقیقي دنیا کې هم څه انساني حقیقتونه کېدی شي. اوس دلته د طبیعت او ما بعد طبیعت مونږ هم هغسې وضاحت کوو چې په مادي څېړنو کې خو د طبیعتو څېړنه ده، خو ځینې ما بعد طبیعت یا ما فوق الفطرت یا سوپر نیچرل یا مایتالوجي یا تصورات چې دی، هغه هم د طبیعت دپاره بنیاد ګرځېدی شي. یعنی د مادي څېړنو دپاره که څه نظریاتي بنیاد ګرځېدی شي، نو هغه ما بعد طبیعت هم کېدی شي. دغه څیزونه ادب ته راغلي دي، په ادب کې هم دغه دوه نړۍ آبادي دي، طبیعت او ما بعد طبیعت. ډاکټر صاحب جدیدیت او ما بعد جدیدیت په دا را سره خپل نظر شریک کړه. داسې ده چې دا دوه اصطلاحات ډېر مبهم غوندې دي یا کنفیوز غوندې دي، او زمونږ لوستونکي، کتونکي، اوریدونکي هم چې ډېر اوږد مطالعه هم وکړي که نه، اوږد مشق هم وکړي، بیا هم داسې نتیجې ته نه رسي. نو زه کوشش کوم چې لږ داسې په اسانو ټکو کې د جدیدیت په هکله هم تاسو ته خبر وکړم، د ما بعد جدیدیت په هکله هم وکړم. مونږ چې د جدیدیت د اصطلاح استعمالو، نو په اړومبي نظر کې خو داسې ښکاري چې نوي څیز ته به جدیدیت وایي، بالکل. خو نوي څیز ته جدیدیت نه وایي. یعنی په دې جدیدیت کې زاړه څیزونه هم د بحث موضوع ګرځي. په جدید او جدیدیت کې فرق دی. جدید خو نوي څیز ته وایي، خو جدیدیت نوي څیز ته نه وایي. جدیدیت د یو ادبي علمي رجحان نوم دی چې په هغې کې ځینې خبرې رامخې ته شوي دي، او هغه خبرې چې دی هغې ته د جدیدیت نوم ورکړی شوی دی، خو په هغې کې زړې خبرې هم د بحث موضوع ګرځي. البته جدیدیت ورته وایي سله، جدیدیت ورته په دې معنی وایي چې په ادب کې، په نفسیاتو کې، په سماجي علومو کې د داسې خبرې وشي چې هغه د بدلیدونکو قدرونو سره روانې پاتې شي. یعنی څنګه چې انساني اقدار بدلیږي، داسې د ورسره اظهار هم بدل شي، داسې د اقدار سره سره ادب هم بدل شي. یعنی جدیدیت د یو رجحان نوم په دې معنا دی چې تیزی سره بدلیدونکي اقدار چې دی هغه د ادب برخه شي، هغه د اظهار
برخه شي یوازې د ادب نه بلکې د ټولو فنون لطیفه که هغه مصوری ده که هغه سنگ تراشي ده که هغه موسیقي ده او که هغه شاعري ده او که ادب دی په هغې کې د څه خبره وشي په هغې کې د خبره دا وشي چې څومره تیزۍ سره حالات بدلیږي دومره تیزۍ سره د ادب بدل شي نو دغې ته د جدیدیت نوم ورکړی شو د دې جدیدیت د یو رجحان په شکل ابتدا چې ده د 1890 نه پس مخې ته راغلی ده خو هسې باقاعده د جدیدیت د بحثونه چې دي دا د لومبي جنګ عظیم نه واخله تر دویم جنګ عظیم پورې چې کوم ټولنیز حالات دي کوم سیاسي حالات دي کوم ثقافتي حالات دي کوم سماجي حالات دي هغه بدلیدونکو حالاتو ترجمانی چې ادب کړی ده نو دغه ته د جدیدیت د رجحان نوم ورکړی شوی دی یا د جدیدیت د تحریک نوم ورکړی شوی دی او په دې جدیدیت کې زیاته توجه خو په انسان او د انسان په بدلیدونکو قدرونو ده خو چونکه انسان په خپل داخلي جهان کې دغه په تصوراتو کې دغه په شعور او لاشعور کې یو حرکت او یو جدوجهد او یو عمل او یو ارتقا جاری وي نو ځکه جدیدیت وي چې دغه بدلیدونکي ارتقا چې ده هغه چې د انسان د داخلي جهان سره تعلق لري هغه د ادب برخه شي هغه د جدیدیت د رجحان برخه شي نو د دې مطلب دا شو چې جدیدیت په ادب کې د خارجیت نه زیاته توجه په داخلیت ورکا او دا داسې وګڼئ چې دا د وجودیت کم تحریک و که نه د سارتر نو هغه وجودیت هم د داخلي نظام نه راوچت شوی یو تحریک و د جدیدیت زیاته توجه هغسې وجودیت ته وکړه یا هغه داخلیت ته وکړه او چونکې دا ټول انقلاب چې دی د انسان په داخل کې دغه په جذباتو کې دغه په فیلینګز کې راوچتېږي نو جدیدیت چې دی په هغه دننه راوچت شو بدلیدونکو قدرونو زیاته توجه وکړه د دې مطلب دا شو چې جدیدیت د خارجي نړۍ نه زیات د داخلي نړۍ ترجمان دی او بیا یوه خبره ورسره دا هم وکړم چې دا یو رد عمل هم و دا د مارکسیزم یو رد عمل و مارکسیزم اصل کې په خارجي نړۍ زیاته توجه کوله او د انسان په ټولنیزو قدرونو باندې زیاته توجه کوله په احساساتو انقلابي جذباتو کمه توجه کوله نو جدیدیت چې دی هغه کې فوکس یا توجه په دې راغله چې د مارکسیزم کې یو خو محدود تصور دی یعنی د یو محدودي طبقې خبره کوي د ټول انسانیت د بدلیدونکو خبره نه کوي بدلیدونکو قدرونو خبره نه کوي نو موږ په جدیدیت کې د محدودي طبقې خبره هم نه کوو موږ به د یو خاص قسم سیاسي رجحان خبره هم نه کوو موږ به په ټوله نړۍ کې د انسان د داخل نه راوچت شوي انقلابي قدرونه او خیالات د ادب برخه جوړو نو دې ته ورکړی شو د جدیدیت نوم چې د لومبي جنګ عظیم نه تر دویم جنګ عظیمه پورې په فرانس کې په امریکا کې په جرمني کې دا قسم ادب تخلیق کېدو او دا یو تسلسل روانو د جدیدیت په نوم ډاکټر صاحب دا خو جدیدیت شو کنه دا ما بعد جدیدیت باندې لږ خبره وکړو څنګه چې مونږ په دې ځینې اصطلاحاتو کې ما بعد ټکي استعمال کو یعنی ما بعد نو آبادیات نو آبادیاتو نه پسته دور ما بعد طبیعت یعنی د طبیعت نه علاوه دور نو دغه شان ما بعد جدیدیت هم د یو رجحان او د یو تحریک نوم دی چې هغه د جدیدیت نه پسته دور سره تعلق لري اوس چې جدیدیت موجود وو نو دا ما بعد جدیدیت ضرورت ولې پیښ شو په دې فرانس او امریکا او په یورپي ملکونو کې د دانشورو فلسفرو ادیبانو دا محسوس ک چې جدیدیت چې وو هغه د انسان مسلې حل نه کړي او هغه چې دا کوم په نړۍ کې انتشار وو جنگونه وو سیاسي اړې ګړې وو دغه د پر صحیح حل پیش نه کړی شو نو ځکه د مابعد جدیدیت یو تصور مخې ته راغلو د مابعد جدیدیت تصور په اصل کې د دویم جنګ عظیم نه پس دور سره تعلق لري ځینې دانشورو دور هم ښیي چې یاره د 1960 نه پس مابعد جدید صورتحال مخې ته راغلی دی بیا ځینې دا هم وایي چې د 1972 نه پس د مابعد جدید صورتحال مخې ته راغلی دی خو مابعد جدیدیت کې خبره دا وه چې جدیدیت چونکې د انسان د مسلو حل نه دی نو ځکه مابعد جدید نظریات مخې ته راتلل پکار دي نو په دې وجه د مابعد جدیدیت اصل کې د جدیدیت رد عمل وګڼلی شو څنګه چې جدیدیت د مارکسیزم رد عمل و دغه شان د جدیدیت رد عمل وګڼلی شو مابعد جدیدیت
او په دې مابعد جدیدیت کې درې څلور داسې سکالران دي چې هغه په مغرب کې ډېر لوی حیثیت لري. په دې کې د فرانس یو فلسفر دی فرانسیس لیوتار، دغه شان یو دوه درې نور فلسفران دي چې په هغې کې دریدا ډېر اهم نوم دی، په هغې کې میشل فوکو ډېر اهم نوم دی او څو نور کسان دي. دې فلسفرانو کې دریدا یو داسې سکالر دی چې هغه یو تصور پیش کو او هغې ته نوم ورکو ډیکنسټرکشن. ډیکنسټرکشن مطلب دا دی چې د شکلونو ماتول، اردودان ورته وایي رد تشکیل. او رد تشکیل مطلب دا و چې یاره مابعد جدیدیت د ادب یا د نورو فنون لطیفه د شکلونو سره دومره سروکار نه لري، د تصوراتو سره سروکار لري. نو د تصوراتو یا تخلیقیت دپاره د شکلونه مات شي. چې شکلونه مات شي نو دې مطلب دی چې نوي صنفونه دې مخې ته راشي، په صنف کې دننه دې تبدیلی راشي. دا مونږ چې په ادب کې ګورو چې یاره غزل دی خو د غزل نه پس ته آزاد نظم هم راتلی شو، مورا نظم هم راتلی شو. ځینې کافیې چې په غزل کې خلک وایي هغه ستا د تخلیقي زور او خیال ترمنځ رکاوټ جوړیږي، نو کافیې ماتول پکار دي. دغه رد تشکیل یا ډیکنسټرکشن اصل کې د دریدا یو تیوري وه چې د یو تیز تخلیقي بهاو دپاره شکلونه مات کوي. د رد تشکیل باندې بنیاد کېښود شو د مابعد جدیدیت، چې یاره دا مابعد جدیدیت دې همداسې شی وي چې په دې کې د په تخلیقیت او په نوي فکر په نوي تصور زور راوړی شي. او نوی زور دې څنګه راوړی شي چې کم متن دی کم لیک دی هغه لیک نه د لیکوال یو خواته شي او لیک دې مخې ته کېښودی شي چې په دې لیک کې دننه څه خبره ده. بیا دغه لیک ته د ژبنیز اپروچ وشي، لساني اپروچ دی وشي. او لساني اپروچ داسې چې د یو لفظ نه د یوه معنی وانخیستی شي. په یو لفظ کې ډېرې معنی وي او ته در ته معنی وي، او د هغه لفظ جرړو ته بنیاد ته او هغه ړومبی معنی ته د ځان ورسولی شي. او بیا د هغه معنا د هغه دور د انساني تهذیب سره، ثقافت سره، کلتور سره، انساني ژوند سره وتړلی شي. نو دغه شان چې دا کم ټیکسټ دی کم متن دی، په دې متن کې چې کم لفظونه دي د هغې شاته یو پوره معنوي نظام پروت دی، د هغې شاته پوره یو ثقافتي پس منظر پروت دی. نو دا هر څه دی په لساني بنیادونو وڅېړلی شي او تخلیقي زور دی استعمال شي او نوې معنی دی لفظونو ته ورکړی شي، نوي تصورات دی راوویستی شي. تر دې چې زاړه کم داستانونه دي، کومه مایتالوجي ده، کم کلچر دی، کم کلتوري ژوند دی، هغې ته دې هم نوې معنی ورکړی شي، هغې نه دې هم نوې صورتحال راوویستی شي. نو دې څیز ته وویلی شو مابعد جدیدیت. او په دې مابعد جدیدیت کې کومه متعین نظریه چې دی هغه هم نه منلی کېږي، کم اقلیت پسندي یا محدود تصور چې دی هغه هم نه منلی کېږي. یو تیز تخلیقي سفر او یو بدلیدونکې صورتحال او ورسره د لساني حوالې سره، ژبنیز حوالې سره د ټکو شاته اوږد پس منظر او پوره معنوي نظام څېړل چې دی دا مابعد جدیدیت. ډاکټر صاحب سختیات له راشو چې د سختیات باندې هم لږ پوه کړي. دا چې موږ کله د سختیات دا لفظ استعمالو دې سره موږ پسې سختیات هم وایو. څنګه چې جدیدیت نه پسته دور دی مابعد جدیدیت، دغه شان د سختیاتو د بحث نه پسته یو بل اصطلاح ده پسې سختیات، یعنی د سختیاتو پسې چې کوم تصور دی. سختیات خو په ړومبو معنو کې خو د شکل او جوړښت سره تعلق لري، خو دا هماغه چې موږ د مابعد جدیدیت خبره کوو که نه چې په دې سختیات او پسې سختیات کې کوم بحث کېږي هغه هم لساني وي، هغه هم ژبنیز وي، او په هغې کې زیات زور هماغه په ټکو د ټکو شاته تهذیبي پس منظر، معنوي نظام هغه مخې ته راوړلی شي. او دا هم سفر چې کوم شوی دی د بحث دا په یو تسلسل سره شوی دی چې وړومبي دور ته سختیات ویلی شوي دي، د هغې نه د سختیاتي تنقید یو اصطلاح مخې ته راغلی ده، او د سختیاتو پر ریاکشن کې پر رد عمل کې یو بل صورتحال یا یو بل صورتحال نه زیات به زه دا لفظ استعمال کوم، یو بل تصور، یو بل نظریه مخې ته راغلی ده چې هغه د پسې سختیات. په دې محققینو سکالرانو کې ګوپیچند نارنګ یو ډېر لوی نوم دی د دې موضوع سره تړلی. نو هغه د دې پسې سختیات
او ما بعد جدیدیت په حقله یو وضاحت کوي. هغه وایي چې ځینې خلک دا خپلو کې ګډ وډ کړي، خو دا دې کې فرق دا دی چې پس ساختیات چې دا یو تیوري ده، دا یو نظریه ده، یو تصور دی، او ما بعد جدیدیت چې دا یو صورتحال دی، دا یو پس منظر داسې لري چې په هغې کې ټولنیز یو شعور پروت دی، ټولنیز یو اړې ګړې پروت دی. نو هغه سیچویشن، هغه منظرنامه چې ده هغه ما بعد جدیدیت دی، او چې کوم تصور دی، خیال دی، سوچ دی، نظریه ده، هغه پس ساختیات ده. خو ساختیات او پس ساختیات چې دی هغه د جدیدیت او ما بعد جدیدیت سره تړلي اصطلاحات دي. صحیح. ډاکټر صاحب اخیری سوال طرف ته راځو چې په وجودیت هم لږ پوه کړه. داسې ده چې وجودیت په خپله د یو رجحان یا د یو تحریک نوم دی چې د دې زیات منلی شوی چې کوم شارحین دي یا پیش کوونکي دي په هغې کې سارتر یو لوی نوم دی، خو د سارتر نه علاوه په دې تحریک سره تړلي ډېر خلک دي. او په دې تحریک کې بنیادي خبره دا شوې ده چې دا انسان چې دی د یو داخلي جهان لري، د سوچونو، د خیالاتو، د تخیلاتو، د جذباتو یو دنیا ده، او د په ذات کې دننه یو بل شخصیت پروت دی. نو د په دې ذات کې دننه چې کوم شخصیت دی هغه بنیادي طور د نفسیاتو موضوع ده. وجودیت د نفسیاتو نه دغه خپل تحریک را بیل کو چې ادب ته را داخل کی. په ادب کې چې کله د انسان د سوچونو، فکرونو، د انسان د داخلي نظام، دغه د تصوراتو، دغه شاته پس منظر او دغه په دې کائناتو کې، په دې وجود کې، په دې منظرنامه کې دغه موجودګي څه معنی لري، د انساني وجود سره د معاشره څنګه تړلې ده، دا مباحث چې کله د ادب برخه شوه نو دې ته د وجودیت تحریک ویلی شو، او دا اوس هم د دنیا په ادب کې خور دی. ډاکټر صاحب زړه خو هم نه غواړي چې خبرې سره بند کړو، مرکې سره راغونډه کړو، خو بهرحال وخت هم مینوال هم تنګېږي. د وخت راکولو هم جهان نړۍ مننه. ستاسو ډېره مننه سمر صاحب چې تاسو د خپل چینل په ذریعه ما مخامخ کړي د خپلو مینوالو سره، ټول د ښاد وي. ډېره مننه، شکریه. قدرمنو کتونکو، تاسو د پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب ګټورې او معلوماتي خبرې واورېدې. انشاءالله پر روانو وختونو کې به په نورو موضوعاتو ورسره خبرې کوو، نورې مرکې به ورسره کوو. چې څه هم ستاسو څه سوالونه وي په زړه کې، نو بالکل موږ سره یې په کمنټس کې شریکولی شئ. مالا او ګران پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب له په دې دعا سره راکړئ رخصت، چېرته هم چې اوسئ آباد، خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.